إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. دا د دې مبارکو آیتونو نا یا بنی اسرائیل آیت نمبر 40 نا تر د هغه لري ځای پورې د 142 نمبر آیت پورې به ان شاء الله د بنو اسرائیل تذکرہ وکیږي. بحث دی د بنو اسرائیل سره. بنو اسرائیل او بنی اسرائیل څوک دي؟ نو دا د یعقوب علیہ السلام اولاد دي. اول ربط بیان کا چې خبره ذهن تکینی د دې آیتونو د مخکې آیتونو سره ربط څنګه دی؟ ربط آسان دی. مخکې د خلافت ذکر وشو، د خلافت ذکر وشو چې آدم علیہ السلام خلیفہ او آدم علیہ السلام بیا ځمکې ته راکوشو او دا خلافت الله تعالی په دې پیغمبرانو کې نسل در نسل را روان کو حتی چې بنو اسرائیل ته ملاو شو. نو سوال دا دی چې دا خلافت د بنو اسرائیل نه بنو اسماعیل ته څنګه ملاو شو؟ یعنی خلافت اول د يهوديانو دی، بیا نبی علیہ السلام زمنګ دی امت ته ملاو شو. موږ بنو اسماعیل یو. نبی علیہ السلام بنی اسماعیل مطلب د اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بنو اسماعیل ته د بنو اسرائیل نه خلافت څنګه منتقل شو؟ نو دا ذکر اوس کوي چې دا زکا چې بنو اسرائیل باندې الله ډېر نعمتونه وکړل، دې دا هغه نعمتونو قدر ونه کو، نو الله تعالی خپل نعمت واغستو او هغه نعمت الله تعالی نبی علیہ السلام لور کو دی امت لور کو دا شولا دې ربط شو. بنون او بنین زامنو ته وی او اسرائیل ماول د حضرت یعقوب علیہ السلام نوم دی. په عبرانی کې یا په سوریانی کې اسر ویل کېږي عبد تا او ایل ویل کېږي الله تا. نو اسرائیل معنا عبد الله. دا د یعقوب علیہ السلام تخلص دی، لقب دی، بل نوم دی. یعقوب نوم دی او دارنګي دا اسرائیل نوم دی، عبد الله نوم دی. بنو اسرائیل د بنو اسرائیل تذکرہ قران کې ډېر زیاته ده. دا ولې یو خدا چې دا د اصلاح اليهود د پاره کېږي چې يهوديان چونکی مدینه کې ډېر زیاتو، نو نبی صلی الله علیه وسلم تعالی دا يهوديانو ذکر ډېر وکړو د بنو اسرائیلو د دې لپاره چې دی موجوده يهوديانو اصلاح وشي. یو دویم نمبر دا چې د دې بنو اسرائیلو د محمد صلی الله علیه وسلم د امت سره د امت محمد صلی الله علیه وسلم سره مشابهت ډېر زیات دی. د يهوديانو او د دې امت په ډېرو سوزونو کې مشابهت ډېر زیات دی. په دې وجوانه تذکرہ ډېر زیات کیږي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکی خلکو سو وکړل، خپل قوم د موسی علیہ السلام سره خپل قوم سو وکړل. په موسی علیہ السلام په قوم الله کوم انعامات راولېګل، د پیغمبر په امت باندې څومره شوې دي، مشابهت ډېر زیات دی. نو په دې وجوانه لکه موسی علیہ السلام خلکو د خپل کلی نه وېستو، رسول الله د خپل کلی نه وېستو، مشابهت ډېر دی ځکه ذکر ډېر زیات کیږي. یا بنی اسرائیل دا یا بنی اسرائیل دا ډېر د مینې لفظ دی. یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام بچو. او په دې کې رحم دی. رحم دا دی چې دا د یعقوب علیہ السلام دا بچیو دا موجوده چې کوم يهود دي دا د یعقوب علیہ السلام اولاد دي او ډېر زیات قران خلق دي. نو الله ورته ډېر په مینه باندې وایي چې اے د یعقوب علیہ السلام بچو، تاسو ولې دې کار کوئ؟ تاسو خو د انبیاء اولاد یې، تاسو خو د انبیاء بچی او د انبیاء بچی دې کار کوي. لکه هر څوک غلط کار کوي، خو د مولوی سے زوی غلط کار کوي، خلک ګوره ته مولوی سے زوی او دې کار کوي. د قشان او تاسو ګوره د مولیانو بچی دي، یعقوب علیہ السلام بچی او تاسو لې ورانی کوي. یا بنی اسرائیل د دې بنو اسرائیل مختصر تاریخ و مختصر او داس یوسف علیہ السلام چې کله د فلسطین نه خپل ورونو کوی تواچو بیا لاړ مصر ته چلاوند د باچا په حکم باندې یوسف علیہ السلام د خپل مور پلار او د خپل ورونو لاس سزمکه ورکړلې په دې کې اوسېږي یو کورونه ولا ورکړل دی پاره کې آبادو او ډېر خولي زګونو سرسبز یو شینکې په ډېر زیاتو. نو کوم ځای کې چې شینکې ډېر زیات یو خپل موسمي التر خلکو بچم ډېر زیات کیږي، د غوړو د خلکو بچ ډېر زیات ځکه موسم او ابو هوا ته مناسبي. نو دی یوسف علیہ السلام د ورونو بچی کې دلو دا نسل ډېر زیات شو، ډېر زیات. نو چې ډېر زیات کله شو نو دی وجنه داخل کو بیا غم پیدا شو چې داخله خو پر دي خلک د مهاجر راغلي دي او ور مصر زمون قبضه کو، مصر قبضه کو. د دې وجنه فرعون له بیا مشوره مور کړی دا چې داخله ګورې زمون په دې معیشت باندې بيخي قبضه کې داخله کې استل غواړي. نو بیا د بنی اسرائیل د وستلو تنظیم شروع کو او بیا ورستو ذکر برازي چې فرعون ته باقاعده چاوي جستا دی حکومت ته ډېر خطر ده ګوره او په دې بنی اسرائیل کې ولک به پیدا کیږي ځکه چې دا دومره لوی خلک دي او ځای په نسل زیات شو په دې کې به ولک پیدا کیږي د حکومت درنه به علي
لہذا سیو کې لکان مړکا نو په دغه طریقه باندې بیا فرعون راولګیدو د بنو اسرائیل ولکان مړکولهم د دې زین ورستو یا بنی اسرائیل تر دا هغه دویم یا بنی اسرائیل پورې آیت نمبر 47 پورې آیت نمبر 47 دا الله د طرف یو سو اوامر دي او سو نواهی دي اوامر معنا چې الله حکمونه کړی لکه کم دي یو دا دي اذکروا دا یو دی بیا راځي اوفو دعا دریم دی فرحبون سلورم دی امنو او پنځم نمبر دی فتقونی شپږم نمبر دی اقیموا الصلاة او وم نمبر دی آتوا الزکاة اتم نمبر دی ارکعوا او داغي سره ورکعوا مع الراکعين او رستو به بیا دا خبرم دا چې تاسو سو کې د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ دا نه حکمونه به ان شاء الله راشي او دې سره سن واهم ذکر شوی دي چې دا کارونه مکوئ لکه یو دا لا تکونو اول کافرین به لا تکونو او رستو بیا راځي لا تشترو بیااتی لا تشترو بیا دې لا تلبسوا الحق بالباطل لا تلبسوا بیا دې لا تکتموا الحق حق مپټوي او بیا دې چې تاسو ګورئ ما مې راوي لا تنسون ما مې راوي دا تقریبا نه او پنځو نسوار لس خبره په دې رکوع کې اوس موږ بوایو دا وځ دکو یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام بچو اے د یعقوب علیہ السلام اولادا مولدا د انبیاء بچی زکه ورته یا بنی اسرائیل وای او دا یاد ساته چې حافظ اماد الدین ابن کثیر ویلی دي چې انبیاء اکثریت دا اسرائیلی دي صرف لس پیغمبران د سیدی چې هغه غیر اسرائیلی دي او باقی ټول پیغمبران دا هم په دې بنو اسرائیل کې راغلي دي کم پیغمبران غیر اسرائیلی دي یو دی آدم علیه السلام بلکې دا آدم علیه السلام خو مخکې تیر شوی دی ورست راځي آدم علیه السلام دی نوح علیه السلام دی هود علیه السلام دی صالح علیه السلام شعیب علیه السلام ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اسماعیل علیہ السلام او رستو محمد صلی الله علیه وسلم چې دا د یعقوب علیہ السلام مخکې در شوی دی او دا رستو بیا محمد صلی الله علیه وسلم دا بیا د اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې راغلی دی سلوختم بچی دی د حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی علیہ السلام باقی ټول انبیا دا اسرائیلی دي او ذکروا یاد کې تاسو نعمتي زمانه متنا التي ها نعم تو چکړی وی علیکم پتا سبانه یادولو سمانا دا شکر یو باسي واوفوا پورکی بعهدی زما وعدی سدی امام قرطبی ټول اوامر او نواهی چې په دې آیت کې دي یا نور دي نو دا تاسو پورا کوي ټول فرایض او عبادت کوم وعدی چې موږ اوف بعهدکم زمستا سواد پورا کما جنت تمبو زما یا عبادت قبول کما ثواب بدر کما راضی بشم درنا دا اوف بعهدکم دې و ایا فرحبون خاص زمانه ویریږي بل وآمنوا بما انزلت وآمنوا بما پا کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی قران مصدقا په داسې حال کې چې تصدیق کوون کې کتاب دی له ما دا کتاب ما کوم چې تاسو سره کتاب تصدیق کړي تکذیب نه کوي یاد ساتي ګورې ولا تکونو اول کافر به ولا تکونو مکه اول کافرن اول انکار کون کی به د قران نا په به کیا ضمیر قران تراجه دی رسول تراجه دی ولا تکونو مکه گئی اول کافرین اول انکاریان به د پیغمبر نو د قران نا کافر په معنا د کافرین دی اول کافرین اول کفر کون کی دا بنو اسرائیل دوی اول د نبی له سلام د نبوت انکار کړی دی که مشرکانو کړی دی ځکه مدینه کې اسرائیل اهل کتابو او رسول الله د دعوت آغاز خود مکه نه شوی دی دوی ته څنګه الله چاول کو پرما کوي نو علماء دلته اول مقابل ثانی نه دی چې اول او ثانی او ثالث دلته اول معنا ده چې بغیر د سوچ نه او بغیر د فکر نه او بغیر د تدبر نه تاسو انکار مکوئ چې د الله نو سلم په ډیرې باندې ناس ته هیڅ نه مني چې زه یو سم نه منم او کیسه خو ته معلومه یې کنه یو فلار ویتل او مولوی سپ ته ویل چې دا بچی مې دیو ډیر غټر مان مې دی چې دا مولا شي خو د ځان جدا کول نه شمنو په یورس کې مولا نه کې نو هر چا ویل په یورس کې مولا ته خور ران دی یو زلزي بل زلزي یو کس ورته زبېدل په یورس کې مولا نو هغه چې کله هغه تناس دی په یورس کې مولا کوي
ول بچا او شاګرد یو خبر اوره شکل لاړلې او چا دنه تپوس کوو نو بس په دې مسله کې اختلاف دی علماء بس دا خبره تیات ساته ستا مقابله څوک نشي کولای چې کور ته راغی مولوی صاحب ته مولا شوی پلانې مسله څنګه دی په دې کې اختلاف دی نو څوک ته بل څه تپوس کې بل څه تپوس کې په هر مسله کې به دا غټ مولا دی ګوره اختلاف ورته یاد دی یقینا کله چې مولوی صاحب دا اختلافي مسلې بیانې خلکو ته غټ مولا ښکارېږي چې خلکو مینس کې افتراق اچي خلک جدا کوي خلکو ته غټ مولا دا کوم نه کو نورانه ارسو کول شي بیا یو خيار سره په چرته پېښ شي او چې دا کوم خبر ده په هر څه کې اختلاف نه دی نو راغله دی ول خلکو ته تاسو راځي ته تاسو کوم چې دا اختلاف څنګه وي ورته ویل څنګه چې د الله په ذات کې ستاسو خیال دی د الله په ذات کې تاسو کړی دی ویجی په دې کې اختلاف دی نو هغه چې دا سره کافر دی د الله په ذات کې اختلاف کفر دی ویل رئیساره کې سمې وډبوي نو سمې وهله ډبولې دی دا خبره نبیاتو بغیر کړی دی نو دا معنا ده چې تاسو بغیر سوچ او بغیر د فکر نه خبره مکوئ چې بس نه منو بغیر سوچ نه بغیر فکر نه مکوا بلکې خو سوچ او فکر سره د نبی له صلوات والسلام ته وګورئ او د خلکو یقینا د قشان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه انکار کول لکه زمونږ مور بیبي حضرت صفیه رضی الله عنها چې دا د بنو نذیر د سردار د هوی ابن اخطب لور ده هغه وی زما شومه په وخت خپل قصه کوي بیا خو رسول الله بیبي دا وی زما شومه وی زما پلار هوی ابن اخطب او زما تر ابو یاسر ابن اخطب دا دوانه وی یو متر د بل پلار دی وی زما سره د دوانه ډیره به هاشمی نه دی چې کله سار تل هم ته چلور دی خورا شغیک برنه واغسل او چرات لم من زی په غیکرانی ول مخبل ولم به یو شپه و دې کارو شو چې دوانه په خړه کې وتل سحر وختي اړماته आवाज ونه کو تر پلار می او بیا چې کله واپس راغلل یو کټ کې پریوتو بل کټ کې پریوتو اړماته आवाज ونه کو ودا لور چې کله دې پلار عادت کړی یا بچي او بیا ورته سلیکټ ورنکینو هغه به بیا تاویږي دې کټ نه یو طرف ته بل طرف ته نو دا وې زرا لما دې پلار دې طرفه ته تاویدما وی आवाज راته نه کو وی زما دا تر زما پلار ته وی چې هو یعنی دا سړی کوم هغه سړی دی خو زه به خبر نه کوم چې دا سوی وی زما پلار سره ورکو چې آو دمره ویل چې آو نو بیا زما تر وی چې ایمان په ولې نه راوړو وی زه نه کوم چې دا سوی چې ایمان په ولې نه راوړو وی هغه ویل چې زما دې پرب باندې قسم چې سو پر ژوندې په دې باندې ایمان نه راوړم هیڅ دلیل و نه وایو ورځ ورستو خبر شوم چې دا د نبی عليه السلام خاله تلیو د رسول الله خاله او دوی د نبی عليه السلام خاله په دیو جتلیو چې نبی عليه السلام د نبوت دعوه کړی دا او دا کوم صفاتونه چې په تورات او انجیل کې د آیات په کېشته کې نشته دا ټول صفاتونه وکړه او د یقین راغی چې دا د الله خیره پیغمبر دی خود ضد د وجنه او تعصب د وجنه بسر سری او د مرای قائم کړل چې نه منو بس دا زمون په قوم کې نه لري لہذا مونږ نه منو لا تکونو دا معنا ده یو دیو نمبر دا معنا ده چې لا تکونو اول کافر به من اهل الكتاب ومشرکانو کله په دې اهل کتاب کې اول کفر تاسو مکوئ لکه تاسو ماته مخامخ یو د خلق ناس یو تاسو بچین وسیبي او تاسو اولی او غیر رسونی خلق دی نو تاسو په الحال پیغمبر مخالفت مکوئ ځکه تاسو وکړو تاسو د خپل بچو د لپاره بیا یو ثبوت جوړ شي هغه مخالفت کوي دا معنا ده ولا تکونوا اول کافر به او یا دا معنا ده ولا تکونوا کشرانی او کشران د کشرانو په نسبت په تاسو ول کفر مکوئ ځکه تاسو به د کفر امامان جوړ شي بیا د کفر مشری او د کفر امامتی مکوئ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا ما خلیتا سو بآياتي زما د آیتونو په بدل کې ولا تشتروا ما خلیتا سو بآياتي زما د آیتونو په بدل کې ثمنا قليلا لګي پیسې زما په آیتونو باندې لګي پیسې ما لا تشتروا په معنا لا تختاروا مغره کوي د الله په آیتونو د پیسو غستو سمانا دا او سمن قلیل ستوي دوه خبرې دي اول سمن قلیل وضاحت کومه سمن قلیل حسن بصری رحمه الله فرمای الدنيا بحذافيرها دا ټول دنیا د خپل ټول سامانونو د نعمتونو سره د سمن قلیل ویل شوی دی لک شی دی کل متاع الدنيا قلیل او تویا د دنیا د ټول سامان لګ دی ولې لګ دی زما یو حدیث ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها د ساره دو رکعات سنت د دنیا او د ما فيها نه بهتر دي ګوره دو رکعات سنت د دنیا او د ما فيها نه بهتر دي معلومه ده شو چې دنیا کډېرم ده بیا هم د آخرت په مقابله کې لک شي او ان الدار الاخرته له الحيوان
نو سمنه قلیل دا نه چې لګي مال یو ډېر علی مطلب دا چې څومره ډېر مال دا بیا هم لګي دي د معنا دا او بعضی خلک کوم دغه معنا کوي کوم خلک چې دا تعویذګر مولیان دي تعویذونو سره ډېر زیات مینه سمنه قلیل معنا چې لګي پیسې په مال ډېرې پیاله نو داخل بعضی خلک وایي چې سمنه قلیل د تعویذ ډېرې پیسې خلک بیا کیدي ویا لک تعویذ بیا اثر نه کوي چې پیسې به لګي والے ځکه الله ویل کې پیسې په مال ډېرې پالي یقینا په کوم ځکه چې کم دمګر او کم تعویذ ولا ډېرې پیسې علي خلک وي د تعویذ کار کوي غزل بیا ډېر خلک ماته ډېر دي دا مطلب نه دی سمنه قلیل معنا چې ګوره تاسو پیسې اړو علیما اوس د الله په آیاتونو پیسې مالې د الله آیاتونو باندې پیسې غستل دي څه مطلب دی دلته یو څو درې خبرې کوم درې یو دا چې یا خدا معنا د علما کې لا تشترو بیاات ثمنا قليلا معنا لا تشترو بتلاوه آیات ثمنا قليلا بتلاوه آیات دا درس ګره ځان تمم کو چې موږ ټول ناس موږ اول ځان ته وایو چې قران یو حکم واورو په دې باندې عمل شروع په دې نیت باندې کې نه دا زما د آیتونو په تلاوت باندې پیسې مالي معلومه دا شو چې د آیتونو په تلاوت باندې پیسې غسل ګناه ده اگر چې دا خبره موږ ته ډېر ګران ښکار کیږي تاسو مخکې اوریدلې یا موږ نه اوریدلې خزې کومه هغه دا زمونږ په علاقې کې دا کم ختمونه رایج دي ختمونه څوک سعودي ته ځي نام راځي طالبان راغون کې یا کلیوال راغون کې یو ختم به وکړو او دا موږ په خوا د پلان نکره طرف نه روان ده وسوګي مخالفت هم نشي کولای کسوګه کې سوګي منی نو بس منګي وایو کسوګه منیو کني منی یا چرته په دې کور کې څوک کړه یو نوې کور دراوړي نو راځي په دې کې به ختم وکړو دې کې به ختم وکړو یا سبب دا پلانې سره بیمار دي نو راځي چې ختم وکړو د الله ټکی یا دا قرض دی خدا ختمونه دا ډېر لوی رواج دی او ختمونه خلک کوي ختمونه یو خو دې ختمونو مسله هم یادول پکار دي چې د ختمونو دا طریقه په قران حدیث کې نشته چې خلک راغون کا یو به یو سپاره والی بل سپاره والی بل سپاره والی او یو بزان لګي موکه په اخر کې وډوړې مړې خوري پیسې به والی وزيبا دا طریقه په سلف صالحینو کې نشته یاد ساتي کوم طریقه چې صحابو کې نشته تابعینو کې نشته تبع تابعینو کې نشته دغه طریقې موږ نه دي کول پکار نو دا طریقې خو نشته او په دې کې ډېر زیات نقصانات هم بیا راځي ورته نقصانات خدای یو په دې کې د دې یو رواج جوړ شوی دی په دې کې د قران د ادب له حساب نه کوي که څوک راځي علمولي سب دی خو کې نه تاخوا کې نه کینیو پاسي بګي دا بکشتا ځکه موږ په خوا به تلوس الحمدلله چاله نزو او نه کو دا ختمونه په خوا به تللو طالبانو یا ماشومانو دغه چلو به ډېر زیات او یا به کې دای چې صبر ناسي زکوز ناستي او چې کله قران ختم نشو اشتري خدا مالک خو خپکیږي چې قران ختم شوی نه له شابه کوي ایو مخبتوي بل بدهوي یو کس یو مختولږي بل مختولږي او په منډه به وي د بل مخ کېږي بل مخ کېږي دا ختم اوس خامخه کول پکار دا طریقه په کوم ذکر راغلی دا د قران به ادبي کول ها قران ویل جایز دی نوې کډه دراوړه او په دغه ځای کې په خپل باندې راواله قران وایا څوک دراوستم دي بس د برکت د لپاره په قران ویل پکار دي دا طریقه چې ختم به خامخه سره کوي دا طریقو ثبوت نشته دی لہذا دین ځان ساتل پکار دي بلکې به د بیان کېږي یو کس راغی تلاوت پکې وکړو قران پکې وایو بس دا وشو لا منځ پکې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي صحابه په کور کې منځونه کړی دي چې دلته منځ کوي دا برکت زی شو یو خدا شو خدیم اهم مسله پکې دا ده چې دلته خلک خوراکونه ورکړي ډوړې پخې پکې وريږي او په پنجاب کراچي کې خلک په دې باندې پیسې علي طالبان زی خلک ډېر پیسې ورکړي ډېر پیسې په دې ختمونو باندې د پیسو اغستلو مسله دا واقعي علماء لیکلي ده چې محض په تلاوت باندې یو خود قرآن درس تدریس ته مدرسه کې څوک استاد دی او جماعت کې امام دی یو خدا استادی ده د قرآن تعلیم دی محض په تلاوت باندې پیسې اغستل چې ختم دی وکړو خوراک کې او د دې په اړه کې زمونږه د فقه حنفي معتبر کتاب زره فقه حنفي حواله ورکوم ځکه چې موږ اکثر په علاقه کې حناف یو رد المختار صفحه نمبر 82 جلد نمبر 2 پاوه کې لیکل دي چې حرام عند عامه العلماء دا خبره حرام ده دا پیسې غسل حرام دي او پاوه کې دا عبارت ده چې الاخذ والمعطي كلاهما آثمان الاخذ والمعطي كلاهما آثمان پیسې ورکون کې او دارنګي پیسې اغستون کې خوراک ورکون کې خوراک اغستون کې دواړه ګناګار دي نو ته په خنت باندې کې چې ثواب می پابای پسې وکړو بابا پسې مې وکړو ختم مې وکړو لیکن تم ګناګار شو بل دې ګناګار کو هغه ترې څه خیر ورسو اته خیر سو ورسو یو د ایصال ثواب دا مسله
چې اکثر په مړو پسې خلک خیراتونه کوي دا ډیر زیات راځي دا په مړو پسې ختمونه کول نو په دې مړو پسې ختمونه کول په دې کې خو اتفاق دی چې د ایصال ثواب د خبرو اختلافي دی الله یې مړي د رسي کنه رسي الله یې رسي خدای استعمال رسي کنه رسي نو دا خبر یقیني نه ده نو تفهیم المسائل کې مولانا گوهر رحمان رحمه الله دا مسله لیکلې ده په ختم باندې ایصال ثواب د لپاره ختمو کې بیا به خلک خوراکونه کوي نو دا ناجایز دي نور علماء لیکلي دي او دا رد المختار کې موجود ادوانه ګناګار دي وای زکه چې لئن ذلك يشبه الاستجار على القراءه دا خو په قراءت باندې دیاری غستل شو بیا دا خو دغه مشابه دي او هي لا يجوز او دا جائز دي لہذا دا ختمونه کول په دې طریقه باندې دا رسم ختمول پکار دي او بیا په دا خوراکونه ورکول وغیرہ نه یو خدا مسله شولا دویم نمبر دلته لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا معنا علماء دا کړی دا چې لا تشتروا بآياتي لا تشتروا بالإيمان بآيات دا مسله لا تشتروا بالإيمان بآيات بالإيمان بآيات دا معنا دا چې زما آیاتونو باندې ایمان نه راوړي او دنیا دې اغسته دا دنیا دې اثر کړی دا يهوديانو در حکم چې يهودو با ایمان نه راوړو ولې به نه راوړو ولکمن ایمان راوړو زمونږ مشري ختميږي لکه عبد الله ابن ابي بن سلول رسول الله مخالفت ولیکو په دې وجه کو کنه چې په دغه ورځو کې نږدې د مدینه خلکو اوس او خزرج ولا د عبد الله ابن ابي په سر باندې پټکي خودو د مشري او نبی رسول الله د مکه مدینه ته نه منله نو دی ویل کوم په نبی اسلام ایمان راوړو زمونږ مشري ختميږي زمونږ جیدادونه زی او زمونږ مال دولت او دا پیسې چې موږ خپل کشران کوم راکې دا کم دندې چې موږ اخلو دا بر باندې بندي شي الله الا تشتروا بالایمان بآیات او دریم نمبر مشهور خبره ده چې دا راجح تفسیر دی چې لا تشتروا بالتحریف آیاتی بالتحریف آیاتی تاسو زما د آیاتونو په تحریف باندې پیسې مالې تحریف دا دی تحریف معنا ورانه ول دی یو حرف ځای بل حرف تحریف دو قسم لري یو ته تحریف لفظي وي بل ته تحریف معنوي وي تحریف لفظي چې لفظ بدل کې او بل لفظ ولګي الحمدلله قران راز تحریف نه محفوظ ده سورۃ الحجر آیت نمبر 78 کې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون من قران نازل کړه موږ حفاظت کو سو په تحریف نشي کولای دویم تحریف معنوي تحریف معنوي دا چې د قران آیت خو په ځای باندې خو مقصد خلکو ته غلط بیانې مفهوم معنی خلکو ته غلط بیانې لکه دی يهوديانو بعد نبی عليه الصلاه والسلام صفاتونه پټول او دا صفت نه دا صفت په راغله دي او په دغه طریقه باندې د خپل مشرانو پیسې واستلې او دی مليانو له باغ حکمرانانو پیسې ورکولې او دا غیب حکومت چلے دو او د دې په خیره سره دل او کشران به د قشان ساتل الله ولا تشتروا بآيات معنا لا تشتروا بالتحريف آيات ثمنا قليلا زما په ایتونو په تعریف باندې پیسې مالای دا مسله شولا دلته یو مسله ضمنی تور باندې زویما دا خو د ختم مسله بیان شولا تلاوت مسله به بیان شولا خو د قران په تعلیم باندې پیسې اغستل په دې مدرسو کې استادان درسونه کوي جمعات کې امام دی اغا امامتی کوي نو دا پیسې اغستل ولسنګ دي دا امام ابو حنیفه رحمه الله نه خدا مسله نقل دا امام زهری عطاء ابن ابي رباح امام ابو حنیفه دا پیسې اغستل جایز دي ځکه دا خو په دین باندې پیسې اغستل دي او د انبیاء دعوت دا ده چې انبیاء وکړه دعوت ورکوونه دا خبر به کوله چې لا اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله زره دیاری نه لما او دیاری زما په الله باندې دا جایز نه ده یو قرآن دغه دلایل دي د دې سره سره په دې احادیثو کې دلایل موجود دي مشکات کې حدیث ته ابو داود په حواله باندې چې عباده ابن صامت رضی الله عنه وایي چې ما یو ورځ چاته ختم وکړو قرآن ورته نو مال لنده را کړل لنده د جنگ لنده دا لنده چې لکه را کړل ویل ما ته واغستله ما ویل چې زبا په دې باندې جنگ کوم جهاد به کوم په خنیت می ته واغستله وای نبی علیہ السلام را خبر شو ما ته ویل چې دا دین معلومه دا شو چې ګوره دا د قران په تعلیم باندې لندا غسته والا کنن سبا سو ختمو کې دي استادانو خلک کپڑے علي پیزار ولا علي یا نو سو تحفه ته حیف ولا والی دې حدیث نه خدا معلومه شول چې دا ناجایز ده نو امام صاحب یو دا دلیل دی دې سره سره حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه مسند بازار کې دا حدیث ته چې هغه وی نبی علیہ السلام ته موي چې د الله نبی زما د خلکو کرا خلکو ته قران وې منو ما باندې خوراک کوي دا خوراک کول شم کنه شم کوله بما ته وی چې کام خوراک د کور د معمول مطابق خوراک کوي که خصوصي خوراک دلته تیارو به مکوا ځکه دا بیا د قران په تعلیم تعالی درکې د دې روایتو په وجبانه دا وی چې ردا ناجایز دي خو اکثر اهل علم دا وی چې دا جایز دی د قران په تعلیم باندې یو استاد شاګرد ته سبق وی پاغه تنخالي یا ولغه تحفه تحایف ورکړي دا جایز دي هر چې حدیث د عباده ابن صامت علماء په دې کې کلام دا ضعیف ته دغه نه ثابت دیږي مسله نو په قران په تعلیم باندې د حدیث په تعلیم باندې به اصل جایز دي یو دا
خو شرطونه ولدي شرطونه دادي چې یو خدا د امت ضرورت دی بل فرض که مدرسه کې استاد پیسې نه لیندا بس کوي بیا دا به دیاړي کوي نوکری بزان لکه نه بیا مدرسې شړې شي جمعهتونه بشړ شي نو دین ته نقصان دی بیا دا ضرورتن جایز دی او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله چې کوم پیسې تاسو لپاره ډېر جایز دي هغه د الله په کتاب باندې دي دا نبی علیہ السلام فرمایي لہذا دا بخاری روایت ده د حدیث ته معلومیږي دا چې دا تعلیم القرآن باندې پیسې غسل جایز دي او بل د بخاری کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له وزنانه رااله او یا رسول الله وې زستا سره واده کول غواړم نبی علیہ السلام خاموش زکات ټیم کې حاجت نو نبی علیہ السلام جواب هم نشور کړی داغه جذبات ته ټیسم نه رسو چې نه کوم د سره واده د دوران کې ملګری ولاړو او یا رسول الله کستا حاجت نه نو زما واده نشه زبو سره واده وکم نبی علیہ السلام ورته وی تبا چې د سره واده کې نو مہر خو پکې فرض دی مہر باور کې بل مہر خو سره نشتا ورسره سره دی بل ما ته پلانې صورت یاد ده رسول الله ورته وی فقط زوجتکها بما معك من القرآن فقط زوجتکها بما معك من القرآن چې ستاسو د قرآن کومه حصہ ده به خزه ته وخه بس دا ستا مہر شو دا مې د پنیکا باندې درکړه ګورا دای قرآن ورته خودو هغه مہر ورته پدې کې پاتې شو نو دا تعلیم القرآن باندې پیسې غسل جایز دي دا ټول دلایل په خپل ځواني خو مشهور دلیل هغه دا دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت عمر رضی الله په خپل باندې هم چې کله خلیفہ شو نو کم خلک چې امامانو او مدرسینو د بیت المال نه ورله وظیفه باقاعده جاری کړي وا او خپل گورنرانو ته به خط لیکو چې ورستاسو په کلی کې څومره مولیان دي او څومره مدرسین دي نو ورغولې بر تنخواه تنظیم کوي لہذا دا د متقدمین مذهب دی د متأخرین مذهب دی د متقدمین متأخرین په کې مازه علما کوي چې د متقدمین په مذهب کې ناجایز او د متأخرین باغې کې جایز نو عمر ابن الخطاب د متقدمین نه دی لہذا دا مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه او د صحابه د زمانه نه دا چې په دې جماعتونو کې امامانو پیسې غستلې دي او مدرسین غستلې دي لہذا دې ته په غلط نیت باندې دي قتل پکار باز خلک سپک ګوري چې دا مولیان موږ د دین خو په پیسو باندې بیانې د دې په موږ نه احسان ورشتنه زموږ استاد مولانا سلیم سے ډیر زیات ناشنا خبري مشهور دي مردان کې تفهیم القرآن کې زموږ استاد اوس بیمار دی صاحب فراش ته الله دی ولا صحت ورکی صحت کې الله برکت واچي اول اجماعت کې امامو نو علما ته کلیوال ویل چې مولوی صاحب تمنګ نه پدې امامتۍ باندې پیسې ولې علي مونږ ځان لګي پیسې د لبنګ درکو زموږ پیسې مالي علما ورته ویل چې سادهګانو زستاسو نه پیسې پدې مونږ نه لمه دا مونږ خپل کور کې کولای شم دا خو زدا را منډه وهمو بیرته منډه وامو د مونږ ټیم نه ځان رسوم ته د منډه تر پیسې درنه لمه نو اصل خبر هم دا سي د امامان چې زمونږ نه پیسې علي د خپل وختونه قیمتي کړی دي او خپل وختونه خراب کړو موږ لرا کړی دي لہذا په قرآن په تعلیم پیسې غسل جایز دي څه ګناه به کې نشتا او دا مسله ده په اذان باندې پیسې غسل نه جایز دي او دیو جنا قاریان صاحبان کوشش کوي کوم ځونه کې د اذان کم جابونه په دوبي سعودي کې ملاويږي خلک ال دزي هغه پیسې لندا شي نه جایز دي اذان باندې او دا حدیث ته ابو داود ترمذی کې چې نبی علیہ السلام ویل چې واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا دس مؤذن په جمعات کې ونیسا چې هغه خپل اذان باندې پیسې نه لي نو په اذان باندې ناجایز دي علما وایي او د دم مسله مونږ ویلې وا چې په دم باندې پیسې غسل بالکل جایز دي کومه کو خبره وکي او که خبر دی وسنۍ غړي او کستا مقرر پیسې او که مقرر نه خو زیاته وسره نه کوي مردار سره خدمت کوي اصل کې دې کې سره دین خبره نشته سره بیمار دی په سره درد ډاکټر هم ته پیسې علي او امام سره هم ته پیسې علي په دم باندې پروشن خدمت ته نو خدمت ډاکټر هغه ته مونږ جایز وایو دی امام هغه ته نه جایز وایو او دا دنیوي خدمت ته لہذا په دم باندې پیسې جایز دي ابو سعید خدری حدیث ته چې صحابه کرامو په 30 بيزي اگست چې هغه سره سچ چلےو او 30 بيزي بل راکوي دا مختصر غني دا مسله بیان کړل ولا تشتروا بیااتی ما ورکوي مال زما آیتونو په تحریف باندې سمنن قلیل لګي پیسې وایي فتقون خاص زمانہ ویریږي